د ښار د ښکلا لپاره یوه بله هڅه. خوست ښار ولایت د نږدې 14 میلیونه افغانیو په ارزښت په ښار کې د روښنایۍ پروژه بشپړه او ګټې اخیستنې ته وسپارله. مسؤلین وایي چې د یادې پروژې له بشپړېدو سره به د خلکو کاروبارونه او د شپې د تګ راتګ ستونزې حل شي. سیستم له برکته به مودسونه کولی شي چې د شپې خپل راکړه ورکړه سوداګریز کارونه سره وکړي. پخوا به داسې و چې د سهار د شپې لپاره به په ښار کې روښنایي نه وه، ستونزې به وي. الحمدلله نن دغه مشکل سره حل شو او په آینده کې انشاءالله زموږ نور هم پلانونه شته چې د ښار پاتې برخې کې هم دغه سیستم سره فعال وي. پروژه چې ټول ټال تقریبا 14 میلیونه افغانۍ ارزښت لري، نو په دې سره به د ښار ټول واټونه، سړکونه، پیاده لارې او همدارنګه چوکونه روښانه شي او لله الحمد انشاءالله په دې سره به تیاره شپه په رڼا ورځ بدله شي. په ورته وخت کې یو شمېر خوست میشتې وایي پخوا به یې یوازې د ورځې کاروبار کولی شو، خو اوس به وکولی شي چې د شپې هم خپل تجارت ترسره کړي. د کوم لیټونه د سړکونه چې تاسو کسای دی ناکاموره روډ ده، د لیټونه دلته چې لګېدلي دي دا ډېر مهم رول لري په خوست بازار کې، ځکه چې د مخ فامیلی دي د خلک کار وځي، دلته دوکانونه د ښه ښکلې سودو شي، کاروبار چې د خلکو کاروبار مخکې به شپږ بجو پره و، اوس دغه د شپې 11 بجې د 10 بجې دي کاروبار دغه چلان د دوکانونه لري دي، خلک تیارتي دلته موږ ته لیټینه په دا روډ نیول کول او مخکې سودو ډېره کمه وه او اوس د لیټې سره انشاءالله دا روډ یې پېښ شوی دی، لیټینه ولګېدل نو موږ سودو ډېره ورسره ښه شوي دي. خپله یو د لبنیاتو دوکان لرم، دلته به د شپې لخوا ډېره تیاره وه، اوس ډېر خوشحاله یو چې دلته ګروپونه ولګېدل او زموږ کاروبار چې دا د ګروپونو سره ډېر ښه شوی ده. نو د ښاروالۍ څخه ډېره مننه کوو چې موږ ته چې کوي په دغه برخه کې پوره خدمت کوي او دغه دی چې کاروبارونه د هېوادوالو چې دي لا مخکې روان دي. یاد دې وي چې د روښنایۍ پروژه د تیر کال د پروژو په پلان کې شامله وه چې تېره شپه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. مسؤلین وایي هڅه کوي د ښار پاتې برخې هم له رڼا برخمنې کړي تر څو خلکو ته د تګ راتګ اسانتیا رامنځته شوې وي.